په کوم تاریخ؟ 15 تاریخ. چیرته؟ دلته ادرس ورکوم. فرانس پاریس کې. فرانس پاریس. افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو د نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو د نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو د نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو د نور جوړ کړی بلا وخت وشو چې وران دی بسم الله الرحمن الرحیم. وطنداران عزیز، شما همتان خبر هستین که روزی یکشنبه 15 این ماه ما و شما پلان داریم به خاطر شفاخانه مرض سرطان که در کابل جور میشه. روزی همدلی ما و شماست، روزی همبستگی ما و شماست، روزی به اثبات انسانیت ما و شماست. بیاین که اینجا امو کمر برادر ما و شما را ببستیم و این روان کنیم که بخیر که شفاخانه را افتتاح کنیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمشر وکشر ولله تعالی خراغلست ودلته شفاخانه لپاره د راغله زمون پروګرام دی. ټول افغانانو کمشر کشر ټول دعوتنامه دی، تاسو دعوت دی چې راشه کنه تاسو سره ویډیو ان شاء الله. په کوم تاریخ؟ 15 تاریخ. چیرته؟ دلته ادرس ورکوم ان شاء الله. فرانس پاریس کې. فرانس پاریس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، فرانسې پاریس کې دا تالار تاسو ته نیول شوی دی. راځئ د خپل فامیلونو سره راشئ، د خپل اولادونو سره راشئ. دا د انسانیت دپاره کار دی. راځئ چې د الله تعالی د بندګانو سره مینه او محبت وکړو او خپل اخلاص او خپله مرسته وکړو. راځئ دا هغه صدقه ده چې هم په دې دنیا او هم په هغې دنیا. 15 تاریخ 10 میاشت 2023 کال د یکشنبې ورځ 6 بجې سترګې په لار یو. ټول مسلمانانو راځئ په دې اخلاص کې له موږ سره برخه واخلئ. چریټي باکس به ږدو او افغانستان کې به شفاخانه را جوړو او نړۍ ته به یې ښو چې دا هغه افغانانو چې خپل د خوله ډوډۍ نه مهي کړه او د شفاخانې بنیاد یې کېښودو، هم د کینسر هم د زړه شفاخانه به جوړو. په کابل سنټر کې به یې جوړو. راځي خدای مو راوړه.